ملګرو باجوړ کې چې دې ماشوم سره کومه واقع شوې ده ډیره زیاته دردونکې واقع ده. داسې چل شوی دی دا کم ماشوم چې تاسو ته په نظر باندې راځي دا ماشوم د کور نه ورک شوی او تقریبا 2 ورځې هغه ورک و چې کله یې پیدا کو نو د دې سره یې داسې حرکت کړی و چې زاریان دې ته چې دا به مسلمان و دا سړی کافر خو هم داسې حرکت نه کوي لکه د دې سره چې کړی و. د دې دا سر نه دی دی لکه داسې کاڼي ماڼي یا سر اچولي و او د دې دا سر یې پې لکه چقې کړی و داسې یې پې کړی و لکه چېرته چې په یو چا باندې یا ټیر د ګاډي وخیږي یا داسې قسمه تشدد یې ورسره کړی. زه خو اریان دې ته یم چې آیا لکه د دې عمر تقریبا 8 کاله هم د دې عمر نه برابرېږي چې دونه د انسان په زړه کې څه وحشت راچوت شوی و چې د دې غریب سره هغه داسې حرکت وکړو. نو ډېر زیات دا وخت که تاسو وګورئ په سوشل میډیا چلیږي او خلک پرې ډېر زیات خفه دي وایي چې آیا ډېر زیات غلط کار چې کوم دی هغه شوی دی. حکومت له دا پکار دی چې د دې کم قاتل کم غل چې دی هغه زر تر زر ګرفتار کړي داسې سزا وله ورکړي چې نور کم خلک دي هغه چې عبرت والي. نو دغه کم معلومات کم ویډیو چې راغلو مال چې تاسو سره شریک کوم چې په باجوړ کې یو سړی لګېدل دی خدای دې د کور روان کې چې کم قسمه حرکت یې د دې ماشوم سره کړلی ډېر زیات افسوسناک دی.